أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي د حدونو پوره پابندي کوي. ستاسو د پاره د سارو د قسمه ټول سریدون کې جناور حلال کړي شو ما سیوا د هغه نه چې وړاندې بتاسو ته او خود لشي، لیکن د احرام په حالت کې خکار د ځان د پاره حلال مګنئ. بشکا چې الله سغواړي دغه حکم کوي. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خدا پرسته د نخو به حرمتي مکوي. په حرامو میاشتو کې یو هم حلاله مګنئ. د قربانې په سارو باندې حمله مکوي او مو په هغه سارو حمله کوي چې په غاړه کې د نظر پټه د نخي په تور پرتی وي. او مده هغه خلکو سره چیر کوي چې هغه د خپل رب د فضل او دغه د رضا په تلاش کې محترم کور کعبه ته روان وي. چې کله د احرام حالت ختم شي نو بیا تاسو ښکار کولای شئ. وګورئ یوې ډلې چې تاسو د پاره د مسجد حرام لاره بند کړی ده نو پدې دي تاسو لا دومره غوسه نه درځي چې تاسو هم د هغوی په مقابله کې ناروا زیاتې شروع کړئ. نه چې کم کارونه د نیکۍ او د خدای نه د یری دي په هغه کې د ټول سره امداد کوي او کم کارونه چې د ګناه او د زیاتې دي په هغه کې د هیڅ امداد مکوي. د الله نو یریږي دغه سزا ډیره سخت ده. پتا سو باندې حرام کړي شو مردار ساروي وینا د خنزیر غوخه هغه زناور چې د الله نه بغیر د بلچا په نوم حلال کړي شوی وي او هغه زناور چې د مړی د خفقېدو په وجا یا د وهالو په وجا یا د اوچ زینا درغختو په وجا یا د ډغری خړلو په وجا مړ شوی وي او یا یو درینده مات کړي وي بغیر داغینا چې کم تاسو ژوندې عمومي او زیبای کړي او هغه زناور چې په دربار باندې زیبا کړي شوی وي دا رنګي دا هم تاسو د پاره جایز نه دي چې د فالونو په ذریعہ خپل قسمتونو معلوم کړي. دا ټول کارونه فسق دی. نن کافران ستاسو د دین د طرف نه خپوره نا امید شوي دي نو دا غوینه مې ریږي بلکې زمانه یې ریږي. نن ما ستاسو دین ستاسو د پاره مکمل کړي دي او خپل نعمت می پتا سو تمام کړي دي او ستاسو د پاره می اسلام ستاسو د دین په حیثیت سره قبول کړي دي. نو په دې وجہ د حلالو او د حرامو کمی پابندیان چې پتا سو لګولې شوی دي داغه پابند ووسئ. البته چې څوک د لوګي د لاسه مجبور شي او پزړه کې ګناه طرف ته سمیلان نوي او د دغه سيزونو نه سو اخري نو بشکا الله معاف کون کې او رحم کون کې دی. خلق تپوس کوي چې د دوی د پاره سو سيزونه حلال کړی شوی دي. ورته وایا چې تاسو د پاره ټول پاک سيزونه حلال کړی شوی دي او کم ښکاری زناور چې تاسو عادت کړی وي چې تاسو ورلا د هغه علم په وجا کم چې الله تاسو له درکړې دي د ښکار تعلیم ورکوي. هغه چې کم زناور تاسو د پاره اونسي هغه هم تاسو خړې شي. البته په هغه باندې د الله نوم اخلي او د الله د قانون ماتولونه یره کوي. په حساب غستلو کې د الله وخت نه لګي. نن تاسو د پاره ټول پاک سيزونه حلال کړی شوی دي. د اهل کتابو خوراک تاسو د پاره حلال دي او تاسو خوراک داغوی د پاره او محفوظ خزي هم تاسو د پاره حلال دي خو کو هغه د مؤمنانو نوي او کو د هغه قومونو نوي چې تاسو نه مخکې هغه ته کتاب ورکړی شوی وو. خو په دې شرط چې تاسو هغه ته خپل مہرونه ورکړي او د نکاح په قله کې داغوی محافظان جوړ شي. نه چې آزاد خپل شهوت پوره کوي یا پټ پنا یارانه کوي او چا چې د ایمان په لار باندې د تللو نه انکار وکړو نو دا ټول عملونه به ضایع شي او هغه به په آخرت کې تاوانی وي. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کله چې تاسو د مانزه د پاره پاسای نو پکار دی چې تاسو خپل مخونه او د سنگلو پورې خپل لاسونه اووینځئ. پسرونو باندې لاس راکاږئ او خپې د پړکو پورې اووینځئ. او کو د جنابت په حالت کې نو په لمبلو سره پاکي حاصل کړئ. او کو بیماران یې یا په سفر کې یا په تاسو کې څوک د بولونه راغې یا تاسو د خځو سره کورواله وکړئ او ابو درته میلاو نشي نو د پاکي خاورې نه کار واخلئ. بس باغې لاسونه وه او په خپل مخونو او لاسونو باندې راکاږئ. الله پتا سو باندې ژوند تنگول نغواړي
خو هغه غواړي چې تاسو پاک کړي او خپل نعمت په تاسو باندې تمام کړي. شاید چې تاسو شکرګزار نعمت درکړې ده داغه خیال ساتئ او کومه په خواده چې هغه تاسو نه اغستلی ده هغه مه روي. یعنی تاسو دا خبره چې مونږه واوریدو او اطاعت مو قبول کړو د الله نه ویریږئ. الله د زړونو پر رازونو هم پوهیږي. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي الله لرا په حق باندې محکم ولار او د انصاف گواہی کوونکی جوړ شي. د یوې ډلې دشمنی دي تاسو د هتاونه رسوي چې تاسو د انصاف د حد نه واوړئ. انصاف کوئ دا د الله نه د یریدو د لپاره زیاته مناسبه او نږدې ذریعہ ده. په هر کار کې د الله نه یره کوئ. بشکا چې تاسو کوئ الله داغه نه خبر دی. کم خلک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله داغوی سره وعده کړی دا چې داغوی خطاګانی به معاف کوي او هغوی لبا لوی بدل ورکوي. پاتې شو هغه خلک چې کفر وکړي او د الله آیاتونه دروغ غني نو هغوی دوزخ والدي او دوزخ ته بځي. اے هغه خلکو چې ایمان راوړی دي د الله هغه احسان را یاد کړئ چې هغه اوس پتا سو کړی دی. سو وخت چې یوې ډلې پتا سو باندې د حمله کولو اراده کړی و خو الله تعالی داوی لاسونه پتا سو باندې د حمله کولو نه منع کړل. په هر کار کې د الله نه یره کوي. ایمان والو له پکار دی چې خاص په الله باندې باور کوي. الله د بنی اسرائیل نه په خوا داغستلی و او پاغوي کې 12 مشران مقرر کړي وو او ورته ویلی وو چې زه تاسو سره يم کو تاسو منځ قائم ساتلو او زکات مو ورکړو او زما رسولان مو اومنل او داغوی مدد مو وکړو او خپل الله لمو قرض حسنه ورکړو. نو یقین لرئ چې زه بس تاسو ګناهونه تاسو نه لری کړم او تاسو به داسې باغونو ته داخل کړم چې لاندې بتري ولې بهيږي. خود دین ورستو چې چا پتا سو کې د کفر لار اختیار کړه نو په حقیقت کې هغه نیغه لار ورکه کړه. بیا دا د هغوی د خپل وعده د ماتولو وجوا چې مونږه هغوی د خپل رحمت نه لری کړل او زړونه مورله سخت کړل. اوس دا هغوی دا حال دی چې د الفاظو په بدلولو سره خبره د یو زینه بل زی ته وړي او کم تعلیم چې ورکړې شوی وو دا غي ډېر ایسا تریه شوی دا او همیشه به تا د دوی د یو خیانت پته لګي. پاوی کې ډېر کم خلک د دې عیب نه بچ دي. نو هر کله چې دوی د حال ته رسیدلې دي نو اوس چې دوی څه شرارتونه کوي نو داغه د دوی نه سګله نشته. نو په دې وجہ دوی معاف کوا او د دې په حرکتونو باندې څه غرض ملره. الله هغه خلق فخوي څوک چې د احسان کارونه کوي. د غشان مونږ د هغه خلکو نه هم په خوا دا غستلی و چې هغه ویلی وو چې مونږه نصارا یو خو هغه ته هم چې کم سبق ور یاد کړی شوی وو داغه ډېر حصہ هغه هر کړه. اخر دا چې مونږه د قیامت پوري داغه په منځ کې د دشمنی او د بغض او د کینې تخم وکړلو او ضرور یو وخت پراشي چې الله با دوی ته هغه هر څه خي کم چې دوی په دنیا کې کوي. اے اهل کتابو زمونږ رسول تاسو ته درغلې دی چې د کتاب الهي ډېری هغه خبرې چې تاسو تخکار کوي کم چې با تاسو پټولې او ډېری خبرې درته معاف کوي. هم تاسو ته د الله د طرف نه رڼا راغلی دا او یو داسې حق خودونکو کتاب راغلی دی چې داغه په ذریعہ الله هغه خلکو ته چې د الله د رضا طلبګار دي ته سلامتیا لاري خي او په خپل حکم سره هغوی د تیارو نه رانا ته راوباسي او نیغ لار ورته خي. یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چې وایي چې الله هم دغه مسیح زوی د مریم دی. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې کو الله اوغاړي چې مسیح زوی د مریم او داغه مور او د ځمکې ټول مخلوق هلاک کړي نو د چا طاقت شته چې هغه د دې اراده نه منع کړی شي. الله خود د ځمکې او د اسمانونو او د هغه ټول سيزونو مالک دی کوم چې د ځمکې او د اسمانونو په منځ کې دي چې څه غواړي هغه پیدا کوي او الله په هر سیز باندې قدرت لرونکی دی. يهوديان او عیسایان وایي چې مونږه د الله ځامن یو او داغو خواږه دوستان یو. داغوی نه تاسو کړه نو بیا ولی هغه تاسو په ګناهونو باندې تاسو له سزا درکوي. په حقیقت کې تاسو هم هغه سي انسانان یې لکه څنګه چې نور انسانان الله پیدا کړی دي. هغه چې څوک غواړي هغه معاف کوي
او چې څو غواړي هغه له سزا ورکوي زمکا او اسمانونه او د دې دوانو په منځ کې هر څه د الله ملکیت دی او خاص هم هغه ته ورتلل دي اے اهل کتابو زمونږ دا رسول تاسو ته په داسې وخت کې راغلی دی او د دین واضح تعلیم تاسو ته خي چې د پیغمبرانو دراتلو سلسله د ډېرې مودې راسي بندوا چې بیا چری تاسو دا اونوایي چې مونږ ته څوک زیره ورکونکې او يرونکې نه دی راغلی نو ګوره اوس هغه زیره ورکونکې او يرونکې تاسو ته راغی او الله په هر څه باندې قادر دی یاد کړئ کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته ویلو چې اے زما د قوم خلکو د الله د هغه نعمت خیال کوئ چې هغه تاسو له درکړې وو هغه پتا سو کې پیغمبران پیدا کړل تاسو بادشاہان کړي او تاسو له هغه څه درکړل چې په دنیا کې چاله نو ور کړی اے زما د قوم رونو هغه پاکیز مکه ته ورننوځي کوم چې الله ستاسو د پاره لیکلی دا پشا کې گئما ګینینو ناکامه او نامراده واپس هغه جواب ورکړو اے موسی هلته خو ډیر زورور خلک اوسيږي مونږ هلته تر هغه نزو تر سوچي دغه زین هغه وتل نوي هو کچري هغه وتل نو مونږ به بیا پر داخلي دوته تیار یو په دغه یریدونکو خلکو کې دوه کسان داسې هم وو چې الله په خپل نعمت کړي وو هغه وویل چې د دې جبارانو په مقابله کې د خار په دروازه دننه ورننوځي کله چې تاسو دننه ورسېدای نو هم تاسو به غالب یای په الله باور لرئ که تاسو مؤمنان یې لیکن هغه بیا هم دا وویل چې اے موسی مونږ خو هلته هیڅ کله نزو تر سوچ هغه هلته موجود وي بس ته او ستارب دوه لاړ شي او جنگ وکړي مونږ دلته ناست یو په دې باندې موسی علی السلام وویل اے زما ربا زما په اختیار کې هیڅوک نشته خو یا زما خپل ځان دی او یا زما رور نو بس مونږ د دې نافرمان خلکونه جدا کړه الله جواب ورکړو خدنو دغه ملک د سلويختو کالو پوری پدی باندې حرام دی دوی په پزمکه کې سرګردانه ګرځي د دې نافرمان خلکو په حالت باندې ترس بالکل مکوا او دوی ته د آدم علی السلام د دوو زامنو قصه هم ټیک ټیک واوروا کله چې هغوی دوانو قرباني وکړه نو د یو قرباني قبول کړې شو او د بل هغه قبول نکړې شو هغه ورته وویل زبتا مړ کړم بل ورله جواب ورکړو الله خو خاص هم د متقینو نظرانه قبلوي کتاب پما باندې د وجلو د پاره لاس پورته کړل نزب پتا باندې د وجلو د پاره لاس نه پورته کوم زه د الله رب العالمین نه یریګم زه غواړم چې ته زما او خپل ګناه په خپل سر واخلې او دوزخی شي د ظالمانو د ظلم هم دا صحیح بدله ده اخر دا چې خپل نفس دته د خپل رور وجل آسان کړل او هغه مړ کړو او په هغه خلکو کې شامل شو چې هغه نقصانیان دي بیا الله یو کارغره ولېګو چې زمکه کنستلی شروع کړل د پاره د دې چې دته اوخی چې د خپل رور مړ جوسا څنګه پټکړي چې هغه ولیدو نو وی ویل هاي افسوس دې مالا چې د دې کارغه پشان هم نشوم چې د خپل رور د مړي جوسې د پټولو بندوبست می کړې وي د دین ورستو هغه په خپل کړو باندې ډېر پیمانه شو په دې وجہ مونږ په بنی اسرائیل باندې دا حکم لیکلی وو چې چا یو انسان د وینې د بدلین علاوه یا پزمکه کې د فساد خورولو نه علاوه په بل څه وجه سره وجلو نو هغه لکه چې ټول انسانان وجل او چا چې بل ته ژوند وبخو نو هغه لکه چې ټولو انسانانو ته ژوند وبخو خدا غوي حال داده چې زمونږ رسولانو هغه ته صفا صفا حکمونه راوړل او بیا هم پاغوي کې ډېر خلک پزمکه کې زیاتی کوونکې دي کم خلک چې د الله او دغه د رسول سره جنگ کوي او پزمکه کې د فساد راپورته کولو د پاره منډي ترړي وهي نو دا غوي سزا دادا چې قتل کړی دي شي یا دی پسولې کړی شي یا دی داغوی لاسونه او خپې مخالفي پرې کړی شي یا دی هغه د وطن نه اوشړل شي دا ذلت او رسوایی خو داغوی د پاره په دنیا کې دا او په آخرت کې ورلا د دین لوی سزا ده حکم خلق چې توبه وباسي مخکې د دینه چې تاسو پاغوی باندې قابو بیا مومای نو تاسو ته دی معلومه وي چې الله معاف کونکي او رحم کونکي دی اے خلکو چې ایمان راوړې دي
د الله نه ویریږئ او داغه دربار ته د ځان رسولو ذریعہ ولټوي او داغه په لار کې مهنت او کوشش وکړئ شاید چې تاسو ته کامیابی نصیب شي خپو هشي چې کم خلک د کفر په لار روان شوي دي کچري داغوي سره د ځمکې ټول دولت وي او داغه همرا ورسره نور هم وي او هغه وغواړي چې هغه په فدیه کې ورکړي او په دې سره د قیامت د ورځې د عذاب نه بچي نو بیا به هم هغه فدیه داغوي نه قبول نکړي شي او هغه له ضرور دردناک سزا ورکول کیږي هغه بغواړي چې د دوزخ د ور نه بهر او تختی خو بهر به وتل نشي او هغه لبا همیشه عذاب ورکول کیږي او غلق سړی وي او کو خزوي د دواړو نه لاسونو پرې کړي دا داغوی د عمل بدله ده او د الله د طرف نه عبرتناک سزا ده د الله قدرت په ټولو باندې غالب دی او هغه حکمت والا دی بیا چې څوک د ظلم کولونه ورستو توبه وباسي او خپل اصلاح وکړي نو د الله د مهربانۍ نظر با بیا پاغه باندې وشي الله ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی آیا تا ته معلومه نه ده چې الله د ځمکې او د اسمانونو د بادشاہي مالک دی چې چاله سزا ورکول غواړي هغه له سزا ورکوي او چې څوک معاف کول غواړي هغه معاف کوي هغه د هر څه اختیار لري اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاده پاره دی ها کسان د خفقان سبب نوي څوک چې د کفر په لار کې ډېره تیزی کوي خو کو هغه د هغه کسانو نوي چې هسي په خلوای چې مونږه ایمان راوړې دي لیکن زړونو دا غوي ایمان نه وی راوړې یا که د هغه کسانو نوي چې يهوديان دي چې دا غوي حال داده چې د دروغو د پاره وګونګ دي او د نورو هغه خلکو د پاره پټ پټ رازونه اوري چې هغه استخواله هډو راغلي ندي او د کتاب الله الفاظ د خپل مقرر شو صحیح ځایونه ورستو د اصلي مانونه اړوي او خلکو توایي که تاسو ته دا حکم درکړې شو نو وای منای او کدا نه وو نو مې منای الله چې چاته اراده کړی وي چې هغه په فتنه کې واچوي نو د الله نه د خلاصولو د پاره ته داغه سره هیڅ نشي کولای دا هغه خلق دي چې الله دا غوي زړه پاکول اونه غختل د دوی د پاره په دنیا کې شرمندگی ده او په آخرت کې سخت سزا دوی دروغ اوریدونکو دي او حرام مال خوړونکو دي نو کو دوی تا ته خپل مقدمه راوړي او حاضر شي نو تا ته اختیار دی که فیصله ورلکوي نو وکړه کینې نو انکار تری وکړه که انکار دې تری وکړو نو دوی تا ته هیڅ نقصان نشي در رسولې او کو فیصله ولکوي نو بیا ټیک ټیک په انصاف سره کوا ځکه چې الله انصاف کوونکی خوښوي او دوی ته سرنګي منصف جوړوي د دوی سره خو تورات موجود دی چې پکې د الله حکم لیکل شوی دی او بیا دوی داغه نه مخړوي اصل خبره دادا چې دا خلک اډو ایمان نه لري مونږ تورات نازل کړو چې په هغه کې هدایت وو او رڼا وا ټول پیغمبران چې مسلمانان وو هغوی به د دې کتاب مطابق د دې يهوديانو د معاملو فیصله کوله او د غشان ربانيانو او احبارو به هم په دې کتاب فیصله کوله ځکه چې هغوی د کتاب الله د حفاظت ذمہوار کړی شوی وو او هغوی په دې باندې گواهان وو نو اے يهوديانو تاسو د خلکو نه مې ریږئ بلکې زمانه ویریږئ او زما آیاتونه په لږ قیمت مخر سوي او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله ونکړي نه هغوی کافران په تورات کې مونږ په يهوديانو باندې دا حکم لیکلی وو چې د انسان په بدل کې انسان د سترګې په بدل کې سترګا د پوزي په بدل کې پوزا د غوږ په بدل کې غوږ د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو د پاره د برابرۍ بدله ده او بیا چې چا خپل بدله وبخله نو دغه بخنه داغه د پاره کفاره ده او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله اونکړي نه هغوی ظالمان بیا مونږه د دغه پیغمبرانو رستو د مریم زوی عیسی علی السلام راولېګو په تورات کې چې څه داغه په وړاندې موجود وو هغه داغه تصدیق کوونکې وو او مونږه هغه له انجیل ورکړو چې پاره کې هدایت او رڼا وا
او د تورات نه چې څه په هغه وخت کې موجود وو هغه دغه تصدیق کوونکې وو او د الله نه ير لرونکو خلقو د پاره سراسر هدایت او نصیحت وو زمونږه حکم داوو چې د انجیل منون کې دي دغه قانون مطابق فیصله کوي کم قانون چې الله په انجیل کې نازل کړي دي او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله ونکړي هغه فاسقان دي بیا اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا کتاب راولېګو چې د حق سره راغلي دي او د الکتاب نه چې د دو په وړاندې موجود دي داغه تصدیق کوونکې دي او داغه محافظ او ساتونکې دي نو په دې وجہ ته د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق د خلکو د معاملو فیصله کوا او کم حق چې تا ته راغلي دي داغه نه مخ ما اړوا او د دوی د خواهشاتو پیروي مکوا مونږ په تاسو کې د هر یو د پاره یو شریعت او د عمل یو لار مقرر کړه کچري الله غفتله نو تاسو ټولي یو امت هم جوړولې شوي لیکن هغه دا د دې لپاره وکړل چې څو هغه تاسو له درکړې دي چې په هغه کې تاسو ازمیخت وکړي نو په نیکو کې د یو بلنا د وړاندې کېدو کوشش وکړئ اخر تاسو د ټولو الله ته واپس تلل دي بیا چې تاسو پس کې اختلاف کوئ داغه اصلي حقیقت بدرته اوخی نو اے محمد صلی الله علیه وسلم ته د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق د دې خلکو د معاملو فیصله کوا او د دې په خواهشاتو پسې مزه او خيار اوسه چې دا خلک ته په فتنه کې وانه چوي او د هغه هدایت ندي یو ذره وانړوي کم چې الله تا ته نازل کړي دي بیا کې دوی د دین مخ واړوي نو په هشا چې الله دا اراده کړی دا چې د دوی د زینو ګناهونو په وجا دوی په مصیبت کې اچوي او دا حقیقت دی چې په دې خلکو کې زیات فاسقان دي دوی چې د الله د قانون نه مخ اړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي حالکه چې څوک په الله باندې یقین لري داوی پنځ د الله نه بهتره فیصله کوونکې بل هیڅوک نشته اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي يهوديان او عیسایان ځان له دوستان مجوړوي دوی په خپلو کې د یو بل دوستان دي او کچري په تاسو کې څوک هغه ځان له دوستان جوړوي نو هغه به هم بیا دا غوي نشمارل کیږي دا یقیني ده چې الله ظالمان خلق تخپل رهنمای نه محروم کوي تاسو وینئ چې د کوم خلکو په زړونو کې د منافقت بیماری ده هغه هم پاغوي کې د منډو ترړو کوشش کوي وایي چې مونږه یریګو چې چرته د مصیبت په چکر کې راګیر نشو خو لري نه ده چې کله الله تاسو لا کامیاب فتح درکړي یا د خپل طرف نه سبله خبره ظاهره کړي نو دا خلک با پخپل هغه منافقت باندې چې د پزړونو کې پټ ساتلې دي شرمندوي او په هغه وخت کې با مؤمنان وایي چې ښا دا هغه خلک دي چې دا باور ورکولو د پاره به د الله په نوم غټ غټ قسمونه خوړل چې مونږه ستاسو سره یو د دې ټول عملونه ابس لاړل او اخر دا چې ناکامه او نامراده پاتې شو اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کو پتاسو کې څوک د خپل دین نه اوړي نو وادي وړي الله به نور داسې خلق پیدا کړي چې هغه به د الله خوخوي او الله به دا غوي خوخوي په مؤمنانو به نرم وي او په کافرانو به سخت وي د الله په لار کې به کوشش کوي او د هیڅ یو ملامت کوونکی د ملامتیانه به نه یریږي دا د الله فضل دی چې چاله خوښشي هغه له ور کوي الله د فراخه ذریعہ مالک دی او په هر څه عالم دی ستاسو دوستان خو په حقیقت کې صرف الله او د الله رسول او هغه مؤمنان دي چې منځ قائموي زکات ورکوي او الله ته ټټې دن کې دي او څوک چې الله او داغه رسول او مؤمنان ځان خپل دوستان جوړ کړي نو هغه ته دي معلومه وي چې د الله ډلا غالب پاتې کېدونکې ده اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي ستاسو نو وړاندې په اهل کتابو کې چې کوم خلکو ستاسو د دین نه د لوبو ټوکو سامان جوړ کړي دي هغوی او نور کافران ځان له دوستان مجوړوي د الله نو یریږي که تاسو مؤمنان یې کله چې تاسو د مونږ لپاره اذان کوئ
نو دوی په هغه پوری ټوکی کوي او دا غي سره لوبي کوي د دې وجه دادا چې دوی عقل نه لري اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا اے اهل کتابو ستاسو چې په کوم خبره زموږ سره کینه ده هغه د دین سیوا بل سیدا چې مونږ په الله باندې او د دین په هغه تعلیم باندې ایمان راوړې دي کم چې مونږ ته نازل شوه دي او زموږ نه مخکې هم نازل شوه وو او په تاسو کې زیات خلک فاسقان دي بیا ورته وایا آیا زدرته د هغه خلکو نه خوخه چې دا غوي انجام د الله په نس د فاسقانو د انجام نه هم خراب دي هغه خلک دي چې په هغه باندې الله لعنت کړي دي چې په هغه باندې الله غضب کړي دي او چې په هغه کې د چانه شادوغان او خنزیران جوړ کړي دي او هغه د طاغوت بندگی کړي ده دا غوي درجه نور هم زیاته خراب ده او هغه د نیغ لارینا په غلط لار ډیر لري تللی دي کله چې دوی ستاسو خال راضي نوای چې مونږه ایمان راوړې دي حالکه کفر د ځان سره راوړې وو او هم کفر د ځان سره واپس ویوړو او الله ته خمالوم دي هغه څه چې دوی په ځلونو کې پټ ساتي تو وینې چې په دوی کې زیات خلک د ګناه په کارونو کې او د ظلم زیاتی په کارونو کې منډي ترډي وهي او د حرامو مالونه خوري ډېر خراب حرکتونه دي چې دا دوی کوي د دوی عالمان او دینی بزرگان دوی ولی د ګناه د خبرو کولونه او د حرامو خوړلونه نه منع کوي واقعي چې ډېر خراب دي د ژوند هغه سامان چې دوی تیاروي يهوديان وایي چې د الله لاس تړلې شوی دي تړلې شوی د دوی لاسونه دي او لعنت دې په دوی باندې د دې بکواس په وجه چې دوی کوي د الله لاس خو فراخ دي څنګه چې غواړي هغه سي خرج کوي حقیقت دا دی چې کم کلام تا تستا د رب د طرف نه نازل شوی دی هغه په دوی کې د ډیرو خلکو د پاره د زیاتې سرکشي او باطل پرستۍ سبب جوړ شوی دی او د دې په سزا کې موږ د دوی په منځ کې د قیامت پورې دشمنی او بغض چولې دي هر کله چې دوی د جنگ ور تیزوي الله هغه سړوي دوی پزمکه کې د فساد خورولو کوشش کوي خو الله فساد خورون کې خلق هرگز نه خوښوي کچری د دې سرکشي په ځای باندې د اهل کتابو ایمان راوړې وي او د الله نه یره اختیار کړی وي نو موږ به د دوی ګناهونه د دوی نه لري کړی وو او د نعمتونو نه ډک جنتونو ته بم رسولي وو کاش کو دوی تورات او انجیل او نور هغه کتابونه قائم کړي وي چې دوی ته د خپل رب د طرف نه را لېږلي شوی وو نو د دوی د پاره به رزق د برنا راورېدو او د لاندې نه به راټوکېدو اگر چې په دوی کې څه خلک په نیغلار هم دي لیکن د دوی زیات خلک بدعمل دي اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم ستا د رب د طرف نه چې پتا باندې څه نازل شوی دي هغه خلکو ته ورسوا کدا سې دې اونکړل نو داغه د پیغمبره حق دې ادا نکړو او الله ستا بچ کونکې دې د خلکو د شر نه یقین لره چې هغه به کافرانو ته ستا په مقابله کې د کامیابی لار هیڅری ونخی صفا ورته وایا چې اے اهل کتابو هرگز ستاسو هیڅ بنیاد نشته ترڅو چې تاسو تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قائم نکړئ کم چې تاسو د رب د طرف نه نازل کړي شوی دي کم فرمان چې پتا باندې د خپل رب د طرف نه نازل کړي شوی دی هغه با خامخا دي کې د ډیر خلکو سرکشي او انکار نور هم زیات کړي خو د انکار کوونکو خلکو په حال باندې افسوس مکوا یقین لره چې دلته اجارهداري د هیچا نشته مسلمان وی کو يهودي وی صابي وی او کو عیسائی وی هر چا چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو بشکا چې داغه د پاره نه د سیری مقام شته او نه د غم موږ د بنی اسرائیلونه په خوا د واغستلا او هغوی ته مو ډیر رسولان اولېګل خو هر کله چې هغوی ته یو رسول داغوی د نفس د خواهشاتونه خلاف سراوړل نو څوک کی دروغ غړل او څوک وجل او دا ګمان یو کړو چې هیڅ فتنه به نه را پیدا کیږي نو په دې وجہ هغوی وړاندو او کانشول بیا الله هغوی معاف کړل خدا غوی نه ډیر خلک نور هم وړاندو
او کانی جوړېدل شروع شو. الله داغوی دا ټول حرکتونه ویني. یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چا چې وویل چې الله خو هم دغه مسیح زوی د مریم دی، او حال دا چې مسیح علیہ السلام ویلی وو چې اے بنی اسرائیلو د الله بندگی کوئ چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی. چا چې د الله سره څوک شریک کړل پاغوی باندې الله جنت حرام کړو او دا غزه ور د جهنم دی او د داسې ظالمانو هیڅوک مددگار نشته. یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چې دای اویل چې الله پدریو کې یو دی، حالکه د یو الله نه بغیر بل خدای نشته. که دا خلک د خپل خبرونه من نشو نو پدوی کې چې کوم خلکو کفر کړي دي هغوی لبا دردناک سزا ورکړي کیږي. نو آیا دوی به الله ته توبه نه وباسي او داغنه به معافي نه غواړي؟ الله ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی. مسیح علیہ السلام د مریم زوی نور هیڅ نه وو، بس یو رسول وو. داغنه مخ کې نور ډیر رسولان تیر شوي وو. داغه مور یو رښتینی خزوا او هغوی دوانو با ډوډۍ خوړله. وګوره مونږ دوی ته څنګه د حقیقت نښې بیانوو، خو بیا دوی ته وګوره چې کم خوا اړولې روان کړی شوي دي. دوی ته ووایا چې آیا تاسو الله پرېږدئ او د هغه چا عبادت کوئ چې هغه نه تاسو ته د نقصان درکولو اختیار لري او نه د نفع، حالکه هر څه اوریدونکي او په هر څه پوهیدونکي خو خاص هم الله دی. ورته وایا اے اهل کتابو په خپل دین کې ناحق زیاته مکوئ او د هغه خلکو په خیالاتو پسې مزئ چې تاسو نو مخ کې هغه په خپل بیلاری شو او نور ډیر خلک بیلاری کړل او نه غلطري ورکه شو. په بنی اسرائیلو کې چې کوم خلکو د کفر لار خپل کړه پاغوی باندې د داوود علی السلام او د عیسی زوی د مریم په جبا لعنت ویل شو، ځکه چې هغه سرکشه شوی وو او زیاتې شروع کړي وو. هغه یو بل د بدو کارونو نه من کول پرې خو دی وو. د عمل ډیره خرابه طریقه وا چې هغه اختیار کړه. نن ته په هغه کې ډیر داسې خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کافرانو مرسته او ملګرتیا کوي. یقینا چې ډیر خراب انجام دی هغه کم چې د دوی نفسونو د دوی د پاره تیار کړي دي. الله ورته په غضب شوی دی او همیشه به په عذاب کې مبتلا وي. کچری واقعي دا خلق د الله او د پیغمبر علیه السلام او د هغه سیز منون کې وي کم چې په پیغمبر باندې نازل شوی وو، نو هیڅ کله به د مؤمنانو په مقابله کې کافران ځان له دوستان نه جوړولې. خو په دوی کې ډېر خلک د الله د بندګۍ نه وتلی دي. ته به د مؤمنانو سره په دشمنۍ کولو کې د ټولو نه زیات سخت يهوديان او مشرکان بیا مومي، او د ایمان والو سره به په دوستۍ کولو کې د ټولو نه زیات نږدې هغه خلک بیا مومي چې هغوی ویلي وو چې مونږه نصارا یو. دا په دې وجہ چې په هغوی کې عبادت گزار عالمان او دنیا پریخي فقیران ملنګان پاتې شوی دي. په هغوی کې د نفس غرور نشته. کله چې هغوی هغه کلام اوري کم چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، نو تو ویني چې د حق د پیژندلو په وجہ دا غوي سترګي د اوښکو نه ډکې شي او وایي چې اے زمونږ ربا مونږه ایمان راوړې دي، زمونږ نوم په گواهانو کې ولیکا. او وایي چې اخر ولی با مونږه په الله باندې ایمان نه راوړو او ولی با هغه حق نه منو کم چې مونږ ته راغلي دي. هر کله چې مونږه دا خواهش لرو چې زمونږ رب دی مونږ د صالحانو خلکو سره شامل کړي، دا غوی د دې وینا په وجہ الله غویلا داسې جنتونه ورکړل چې لاندې تریولې بهيږي او په هغه کې به همیشه اوسيږي. دا بدله ده د نیکانو خلکو د پاره. او چا چې زمونږ د آیاتونو منلو نه انکار وکړو او هغه دروغ وګڼل نو هغه د دوزخ مستحق دي. اے خلکو چې ایمان مراوړې دي، کم پاک سيزونه چې الله ستاسو د پاره حلال کړی دي هغه محرام وای او د حد نه ما اوړی. الله زیاتی کوونکی خلق نه خوښوي. کم حلال او پاک رزق چې الله تاسو له درکړې دي هغه خورئ سکئ
او دغه الله د نافرمانی نه ځان ساتئ چې تاسو په ایمان راوړې دي تاسو چې کم بے مطلب قسمونه خورئ په هغه باندې الله تاسو نه نیسي حکم قسمونه چې تاسو په قصد خورئ په هغه به ضرور الله تاسو رانیسي د داسې قسم ماتولو کفاره دادا چې په لسو مسکینانو د اوسط درجه هغه ډوډۍ اخروي کوم چې تاسو په خپل بال بچ باندې خوروي یا هغه په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ او څوک چې د دې طاقت نه لري نو هغه دی 3 ورځې روزه ونیسي تاسو د قسمونو کفاره ده کله چې تاسو قسمونه اخره او بیا مات کړئ د خپل قسمونو حفاظت کوئ دغه شان الله تاسو د پاره خپل حکمونه واضح کوي د پاره د دې چې تاسو شکر وباسئ اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي دا شراب او جواری او دا دربارونه او فالونه دا ټول ګندا شیطانی کارونه دي د دین ځان ساتي امید دي چې تاسو ته به کامیابی نصیب شي شیطان خدا غواړي چې د شراب او د جواری په ذریعہ تاسو په منځ کې دشمنی او بغض واچوي او تاسو د الله د ذکر او د مانځنه منع کړی نو آیا تاسو به د دې سيزونو نه منع شئ د الله او داغه رسول خبره اومنه او منع شئ لیکن کو تاسو د حکم نه مخواړو نو په شئ چې زمون پر رسول باندې بس د صفا حکم رسولو ذمہواری وا کوم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عمل شروع کړو نو هغه چې مخ کې سخوړلی سکلی وو پاغه به هیڅ گرفت نوي خو په دې شرط چې آینده د هغه سيزونو نه ځان وساتي کم چې حرام کړی شوی دي او په ایمان باندې ټینګ پاتې شي او نیک کارونه کوي بیا چې د کم سيزنا دوی منکړي شي داغه نه منشي او د الله چې فرمان وي هغه اومني بیا د خدای د یری سره نیک لار اختیار کړي الله نیک عمل خلق فخوي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي الله وتاسو د هغه کار په ذریعہ په سخت ازمیخت کې اچوي چې بالکل به ورته تاسو لاسونه او نيزه وررسي د دې معلومولو د پاره چې پتا سو کې څوک داغنه غایبانه یریږي بیا چې څوک د دې خبردارې نه ورستو د الله دا مقرر کړی شوی حدونو نه واوړې دو نو داغه د پاره دردناک سزا ده اے خلکو چې ایمان مراوړې دي د احرام په حالت کې ښکار مولای او کو پتا سو کې چا قصدن دا کار وکړو نو کم زناور چې هغه وجلې وي داغه برابر یو زناور با د سارونه نظر کوي چې فیصله به پتا سو کې دوا عادلان سړی کوي او دا نظر به کعبه ته رسول کیږي یا کدا نوی نو د دې ګناه په کفاره کې با په یو سو مسکینانو باندې ډوډۍ خورول وی یا به داغه په اندازا روزه نیول وی دا ځکه چې د خپل عمل مزه وسکی مخکې چې څه شوی دی هغه الله معاف کړل لیکن اوس کو چا دا حرکت دوباره وکړو نو داغه نه با الله بدله اخلي الله په ټول باندې غالب دی او د بدله غستلو طاقت لري ستاسو د پاره د سمندر ښکار او داغه خوراک حلال کړی شو په کم ځای کې چې تاسو ودرېږئ هلته هم دا خوړې شي او د قافلې د پاره تری دلاري توخه هم جوړولې شي البته د وچخکار پتا سو باندې حرام کړی شوی دی تر سوچ تاسو د احرام په حالت کې نو د هغه الله د نافرمانه نظام اوساتای چې داغه مخ تبا تاسو ټول غیر کړي حاضر کړي کېږي الله تعالی کعبه چې عزتمند کوټه ده د خلکو د پاره د اجتماعي ژوند د قیام ذریعہ جوړ کړه او عزتمند میاشت او د قرباني ساروي او د غاړي پټي هم په دې کار کې د امداد د پاره شامل کړل دا ځکه چې تاسو ته معلوم شي چې الله د اسمانونو او د ځمکې د ټولو حالاتونو خبر دی او هغه ته د هر څه علم دی خبردار شئ چې الله په سزا ورکول کې هم سخت او ورسره ډېر معاف کونکي او رحم کونکي هم دی پر رسول باندې خو صرف د پیغام رسولو ذمہواری ده وړاندې ستاسو ښکارا او پټ حالات الله ته معلوم دي اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې پاک او ناپاک په هر حال کې یو برابر ندي اگر که د ناپاکو سيزونو ډیرواله ستاسو زړونو لا هر څومره خوشحالي درولي نو اے د عقل خاوندانو
د الله د نافرمانه نه ځان ساتئ امید دی چې تاسو ته کامیابی نصیب شي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د داسې خبرو تپوسونه مکوئ چې کو هغه در تخکارا کړی شي نو بیا به مو خوخي نوي لیکن که تاسو د هغه په داسې وخت کې تپوس وکړو چې کله قران نازلېږي نو هغه به درته ضرور ښکارا کړی کیږي دا اوس پوری چې تاسو څه کړی دي هغه درته الله معاف کړل هغه معاف کونکي او بردبار دی ستاسو نه مخ کې یوې ډلې دا قسم تپوسونه کړی وو بیا هغه هم دا خبرو په وجه په کفر کې اخته شو الله نس بهیره مقرر کړی دا نه صایبا او نه وسیله او نه حام خدا کافران په الله باندې د دروغ تهمت لګوي او په دوی کې اکثر خلک بے عقل دي چې داسې د وهمونو خبري مني او هر کله چې ورته ویل شي چې راشه دې قانون ته کم چې الله نازل کړي دي او د پیغمبر طرف ته راشه نو په جواب کې وایي چې زمونږ د پاره خو بس هغه طریقه کافی ده چې په کوم باندې مونږ خپل پلار نکونه مونډلې دي آیا دوی په پلار نکو پسې زی اگر کو هغه په هیڅ نه پوهېدل او د صحیح لارې نه هډو خبر نه وو اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خپل ځان فکر کوئ چې تاسو په خپل په نیغه لار باندې نو د بل د گمراهۍ نه تاسو ته هیڅ نقصان نه رسی ستاسو د ټولو واپس تک الله ته دی بیا هغه به تاسو ته اوخی چې تاسو څه کړی دي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي هر کله چې په تاسو کې د چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي نو د دې لپاره د شهادت نصاب داده چې تاسو د ډلې ندي دوتنا عادلان سړي گواهان مقرر کړی شي یا که چېرې تاسو د سفر په حالات کې او هلته تاسو ته د مرګ مصیبت پیښ شي نو د غیر مسلمان خلکو نه د دوتنا گواهان واغستې شي بیا مکو څه شک راشي نو د مانځنه رست دي دوه گواهان په جماعت کې حصار کړی شي او هغوی دی په الله قسم خوري او او دی وای چې مونږه د خپل فائدې لپاره گواهی نه خرڅو اگر کو څوک زمونږه رشیدار وي خو مونږه د هغوی رعایت نکوو او نه مونږه هغه گواہی پټون کیو چې هغه د الله د پاره وي کومونګه داسې وکړه نو په ګناګارو کې بشمار شو لیکن که چری پته ولګي چې د دوانو ځان په ګناه کې اخته کړي دي نو بیا دې د دوی په ځای دو نور سړي چې هغه د دې په نسبت د گواهی د پاره زیات مناسب وي د هغه خلکو نو ودرېږي چې د چا حق وهاله شوی وي او هغه دې په الله قسم اخري او او دی وایي چې زمونږ شهادت دا غوي د شهادت نه زیات په حق دی او مونږه په خپل گواهی کې هیڅ زیات نه دی کړي او کومګه داسې وکړو نو ظالمان بيو په دې طریقې سره زیات امید کې دي چې خلک به ټیک ټیک شهادت کوي یا کم نه کم د دې خبرې نه با یریږي چې زمونږ د قسمونو نه ورستو چرته د نورو په قسمونو باندې زمونږ تردید ونشي د الله نه ویریږي او واوري چې الله نافرمان خلکو ته هدایت نه کوي په کوم ورځ چې با الله ټول رسولان راجمع کړي او تپوس بتري وکړي چې تاسو لا څه جواب درکړې شو نو هغه به عرض وکړي چې مونږ ته هیڅ علم نشته ټول پټ حقیقتونه هم تاته معلوم دي بیا هغه وخت په خیال کې راولای چې سو وخت با الله د مریم زوی عیسی ته فرمایي چې اے عیسی د مریم زویا یاد کړه زما هغه نعمت چې ما تعالی او ستا مور له درکړې وو ما په پاک روح سره تاسو مدد وکړو تابه په زانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او چې ډېر عمر ته ورسېده نو هم ما تعالی د کتاب او د حکمت د تورات او د انجیل تعلیم درکړو تابه زما په حکم د خټینا مرغه شکل جوړولو او پاغې کې بدی پوکې کولو او داغې نه با زما په حکم مرغه جوړېدله تابه مورزاده یړون او جزامی مریض یعنی د برګي مریض زما په حکم روغولو تابه مړی زما په حکم د قبرون نه راستل بیا چې تا کلا بنی اسرائیل تخکار نه خويوړي او پاغوي کې چې کم خلق د حق نه منکر وو هغوی اویل چې دا نخي خو د جادو نه سیوا بل هیڅ نه دی نو ته ما دا غوی نه بچ کړي او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما پر رسول باندې ایمان راوړی نو هغوی اویل مونږه ایمان راوړو او گواه اوسه چې مونږه مسلمانان یو
د حواریانو په سلسله کې دا واقعه هم یاد لرئ چې کله حواریانو وویل چې اے عیسی د مریم زویا آیا ستارب په مونږ باندې د اسمان نه د خوراک یو خوانچه نازله ولی شي نو عیسی وویل د الله نه یریږئ که تاسو مؤمنان یې هغوی وویل مونږ بس دا غواړو چې دغه خوانچه نه خوراک وکړو او زمونږ زړونه مطمئن شي او مونږ ته معلوم شي چې تا مونږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او مونږه پاغه باندې گواهان شو نو عیسی د مریم زوی دعا وکړه اے الله زمونږ ربا په مونږ باندې د اسمان نه یو خوانچه نازل کړه چې هغه زمونږ د پاره او زمونږ د مخکینو او رستونو خلکو د پاره د خوشاله یو موقع جوړ شي او ستاسو طرف نه یو نه خوي مونږ له روزي راکړه او تخه روزي ورکون کېږي الله جواب ورکړو زه هغه پتا سو نازلون کې يم خود دین رستو کو چا پتا سو کې کفر وکړو هغه لبا زه داسې سزا ورکوم چې په دنیا کې به ما چاله نوي ورکړي غرض دا چې کله د دې احسانونو وریادولو نه پس الله فرمایي چې اے عیسی د مریم زویا آیا تا خلکو ته ویلو چې د الله نه سیوا ما او زما مور هم خدایان جوړ کړي نو هغه با په جواب کې عرض وکړي چې سبحان الله پاکی دا تعالی را زما دا کار نه وو چې هغه خبره می کړې وي چې داغه د کولو ما ته حق نه وو کومه داسې خبره کړې وي نو تا ته به ضرور معلومه وا ته په هیګه په هغه څه چې زما پزړه کې دي او زنه په هیګم په هغه څه چې ستا پزړه کې دي ته خود ټول پټو حقیقتونو نه خبر یې ما هوی ته بس هغه څه ویل دي د کم چې تا ما ته حکم کړی وو دا چې د الله بندگی کوي چې زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی زه د هغه وخت پوري داغوی نگران وم تر سوچي زه داغوی په منځ کې وم کله چې تاسو واپس راغختلم نو ته پاغوی نگران وې او ته په ټولو سيزونو باندې نگران یې اوس که ته هغوی لا سزا ورکړې نو هغوی ستا بندگان دي او کو معافی کړې نو ته غالب او حکمت والا یې پس داغه به الله فرمایي دا هغه ورځ ده چې په دې کې رښتینو خلکو ته داغوی رښتیا وینا فائدہ ورکوي داغوی د پاره داسې باغونه دي چې لاندې تری نهرونه بهيږي دلته به هغوی همیشه اوسي الله داغوی ناراضي شو او هغوی د الله نه دا لویه کامیابی ده د ځمکې او د اسمانونو بادشاہي خاص هم الله لره ده او هغه په هر څه باندې قدرت لري